سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. قدرمن لیدونکو موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې وینډوز 11 کوم کورس چې دی د همدې لسمه برخه سره حاضر شوي یو. نن د همدې کورس د لسمه ویډیو ده. په نننۍ ویډیو کې به موږ په ډسپلی سیټینګ باندې رڼا اچوو. په ډسپلی سیټینګ په اړه به زه هم ووایم چې د ډسپلی سیټینګ په اړه څه کیږي. په دې کې د کمپیوټر رڼا مثال برېښنا تیزول تتول او بل د کمپیوټر د مکمل سیستم سایز تغییر کول د سکرین روټیټ کول او همدې څخه علاوه نوره هم بعضې مهمې اپشنې شته چې ستاسو د کمپیوټر کار په جریان کې چې هر ډول کار کې تاسو مصروف یئ د کمپیوټر په برخه کې نو تاسو ته په درد خوري او تاسو مثال له همدې مشکلاتو سره مخامخ کیدلی شئ. نو باید په همدې پوه اوسو. نو تاسو ویډیو په قطع تر پایه تعقیب وساتئ، د سکیپ هڅه مه کوئ. راځو د ویډیو لور ته. نو په وینډوز 11 کې موږ تاسو ډسپلی سیټینګ ته د کنټرول پینل د لارې هم تللی شو، خو لنډه طریقه د ډیسکټاپ د لارې هم تللی شو. موږ راځو مستقیما په ډیسکټاپ باندې کلیک کړو. دلته په همدې لیست کې تاسو دلته ګورئ ډسپلی سیټینګ په همدې باندې کلیک کړو. کله مو چې په همدې باندې کلیک وکړو اوس هغه د تنظیمات کومه ساحه چې دو د ډسپلی سیټینګ هغه موږ ته اوپن کیږي خلاصیږي. دلته لومړۍ برخه چې دو برایټنس برخه ده، د همدې په واسطه موږ تاسو د کمپیوټر رڼا تتولی او تیزولی شو. دلته تاسو وینئ دلته یو لاین ده، یوه کرښه ده. د همدې کرښې په واسطه که د کرښه موږ پاس ورو مثال همدې لور ته تاسو ګورئ دلته پاس پرسنټیج هم ښیي د کمپیوټر رڼا چې ده تیزیږي. که بیا د کرښه موږ کوز چپ طرف ته ورو تاسو ګورئ دلته بیا د کمپیوټر رڼا چې ده هغه تتیږي. تاسو ګورئ په همدې ترتیب، خو دا موږ په مناسب حالت کې دلته پرېږدو ښه. او بل قدرمن لیدونکو دا شرکټ هم لري. اف این بټن په کیبورډ کې ونیسئ، د ایرو کی په بټن سره چې ایرو کی بټن پاس اپ بټن وایي رڼا یې تیزیږي، چې ډاون بټن پریس کوئ رڼا یې ټیټه کیږي. خو دا یوه خبره شته په وینډوز 11 کې بعضې وخت کار نه کوي چې وینډوز هم اپډیټ ته اړتیا لري، خو په 10 وینډو کې کیدای شي په 10 کې هم کله وخت کار ونه کړي، هغه هم وخت نه وخت اپډیټ غواړي. خو په وینډوز 7 کې شرکټ کی هم 100% کار کوي. امکان ده ولري چې په وینډوز 11 کې هم ستاسو په کمپیوټر کې کار وکړي که کمپیوټر وینډوز مو تازه اپډیټ وسي، نو د شرکټ د لارې هم رڼا تیزولی او تتولی شئ. نو د همدې په اهمیت پې هم وغږیږو چې مثال له همدې څخه په کومو وختونو کې او کله موږ د څه لپاره استفاده کوو چې رڼا یا تیزه کړو یا تته کړو. نو دا قدرمن لیدونکو موږ په دوی حالاتو کې استعمالولی شو. یو خو چې موږ وغواړو چې زموږ کمپیوټر برق کم مصرف کړي، نو په همدې وخت کې چې زموږ کمپیوټر رڼا تته وي کمپیوټر څه نصب برېښنا او برق کم مصرفوي، او که بې رڼا تیزه وي برق ډیر وهي. او بل که کله ستاسو مثال په سترګو نه رڼا بد تاثیر کوي، رڼا یې تیزه وي تاسو یې تتولی شئ په دې وخت کې. او بل که رڼا یې تته وي تاسو غواړئ چې کمپیوټر سکرین روښانه ښکاره شي کمپیوټر سیستم ټول، نو بیا تاسو بیا هم رڼا تیزولی شئ. نو په دې دوی حالتونو کې موږ د همدې رڼا تیزول او تتولو څخه استفاده کوو. د همدې څخه وروسته بله کوم اپشن چې ده دا ډېر مهم اپشن ده، دغه ته بیا نایټ لایټ یایي. د همدې خاطر ځینې خلک په ډیم سره هم پیژني چې ډیم موډ اکثره ملګري، یعنې په دې معنی چې دا سیستم دی چې ستاسو د همدې د لارې کمپیوټر ته داسې وخت ټاکلی شي چې له همدې وخت څخه وروسته د مثال د کمپیوټر رڼا تته شي او ډیم د شي حالت ته ډیم ویلی کېږي. اکثره خلک ډیم ورته وایي، خو نه پوهېږم چې تاسو به څه ورته وایئ په ستاسو لهجه کې. زه خپله هم ډیم ورته وایم تت حالت ته، یعنې د یوه ټاکلي وخت څخه مثال تاسو هغه رڼا تتولی شئ، د بل ټاکلي وخت پرې نه بیرته بیا خپله مثال هغه تیزیږي. دلته که موږ دا اپشن آن کړو ډایرکټ تاسو وینئ د کمپیوټر سکرین لږ ډیم شو. نه پوهېږم چې په ریکارډ کې به تاسو ته څه ډول ښکاره شي، خو دلته ماته ډیم ښکاري. دلته زه راځم مثال په همدې ځای کلیک کړم، یو خو دلته مستقیما په همدې ځای کې یوه کرښه موجوده ده. تاسو ګورئ د همدې په واسطه هم تاسو د کمپیوټر سکرین رڼا تتولی او تیزولی شئ. تاسو ګورئ دلته مثال وبښئ رڼا نه او ډیم حالت، دغه اکثره د شپې، ځکه تاسو که وګورئ د شپې سړی بې خوبه وي یوه ناڅاپي پاڅي او رڼا یې تیزه وي د کمپیوټر بیا په سترګو نه ډېر بد تاثیر کوي، نو باید د شپې کمپیوټر په ډیم حالت کې وي.
ښه دلته که موږ وغواړو چې مستقیم داسې وخت دلته قایم کړو یا داسې وخت دلته وټاکو چې هغه نه وروسته کمپیوټر په اتومات ډول خپله دا سیستم په فعاله شي او خپله یې رڼا تته شي عین ډیم حالت ته شي او بیرته مثال بیا کوم وخت چې موږ وټاکو چې د هغه وخت نه وروسته دی بیا هم بیرته عادي حالت ته لاړ شي دلته بیا دا چیک لګوو دلته مو چې کله همدا چیک مار آن که دلته بیا په همدې ځای کې تاسو دلته ګورئ لاندې راشئ دلته د ستونو په اساس دلته موږ هغه ټیم ټاکلی شو مثال څومره وخت د شپې چې تاسو غواړئ چې که یې نه وروسته شي مثال باید رڼا یې تته وي ځکه اکثره د 10 بجو یا د 9 بجې نه وروسته بیا سړی بې خوبه کېږي نو باید د کمپیوټر رڼا تته وي چې په سترګو نه تاثیر ونه کړي بیا تاسو دلته هغه وخت ټاکلی شئ مثال د کوم وخت نه تر کوم وخت پورې دلته کوم وخت چې ټاکل شوی دی فعل حالا د 9 بجې څخه د شپې پی ام او تر سهار 9 بجې پورې نو د تر 9 بجې نه تر 9 بجې پورې به کمپیوټر ډیم وي رڼا به خپله تته وي زیړچکه غوندې به وي او سپینه تیزه روښنایي بیا یې تته شوې وي او دلته بیا په همدې وخت چې کله رسیږي بیرته به عادي حالت ته کمپیوټر سکرین ګرځي نو همدا بیا د همدې لپاره استعمالیږي دا هم ډېر مهم سیټینګ دی نو په همدې وختونو کې که تاسو د شپې له کمپیوټر څخه استفاده کوئ بیا له همدې اپشن استفاده کړلی شئ ښه بل همدغه چې دی همداسې یوه کوالټي ښیي داسې کوم څه په دې کې نشته سیټینګ مثال د ډسپلی کومه خصوصیات چې دلته دا ښیي تاسو ګورئ ښه له همدې څخه هم تېرېږو بل راځم مهمې برخې ته چې موږ تاسو له هغه سره مخامخ کېدلی شو هغه مثال د کمپیوټر سایز دی که تاسو غواړئ د کمپیوټر په ټول سیستم سایز کې یو یا وکړه د ایکنې سایز یا د ټاسک بار یا د ځانګړي صحې نه د همدې اپشن سره د سکیل سره د کمپیوټر ټول لاین د سکیل لیاوټ برخه ښایم د همدې سره د کمپیوټر ټول سیستم سایز څرګند کېږي هم د لیکنې سایز هم د ټاسک بار هم د ټایټل بار هم د آیکن د ډیسکټاپ هرڅ که زه په همدې ځای دلته تاسو ګورئ زه کلیک کوم دلته اوس خپل عادي حالت زموږ د کمپیوټر چې دی 125% دی او دلته 100% هم شته له همدې څخه بیا کوچنی کېږي تاسو ګورئ ټول سیستم کوچنی کېږي سایز لیکنې هرڅ که دلته زه په همدې کلیک کوم په 125 بیا مې سره سیستم ټول تاسو ګورئ په ټول سیستم کې تغییر راسي او دلته بیا که په 125 کلیک وکړو بیخي بیا لوړېږي تاسو ګورئ خپل حال نه دلته زه راځم ښه راځم مثال په 125 نه زه کلیک کوم دلته بیا ښه تاسو ګورئ دلته ښه دا ماته مناسب ښکاره شه دلته یوه خبره بله شته 125 خو بیخي لوړېږي ریکمنډډ نه هدف څه دی ریکمنډډ نه قدرمن لیدونکو بیا هدف همدا دی چې اکثره د کمپیوټر سکرین فرق لري ځینې لوی وي سکرین مثال ځینې کم کوچني وي نو دغه هر سکرین مطابق د ریکمنډډ حالت دا ونه چې ستاسو د سکرین خپل حالت یعنې که دا حالت استعمال شي 125 نو ستاسو کمپیوټر سکرین سره موافق متوسط منظم حالت دی سایز نو دا هر سکرین توفیر لري که دا شي ستاسو په کمپیوټر کې 125 وي که سکرین هم کوچنی وي او که بیا له همدې هم ډېر کوچنی وي کمپیوټر بیا کیدای شي 100 شي که بیا لوی کمپیوټر وي امکان د ولري چې 115 یا همدا پسې دی لوړېږي تر 200 هم رسیږي دلته 200 هم راشي د 200 سره هم ریکمنډډ حالت دلته وښیي نو زموږ د کمپیوټر خپل نورمال حالت چې دی د سایز هغه 115 دی خو زه بیا هم ماته لوړ سایز خوند نه راکوي زه دلته ما 115 انتخاب کړی دی ښه لاندې راځو د همدې ډسپلی ریزولیشن ته همدا بیا څه کوي همدا بیا فقط د سکرین په ډسپلی کې تغییر راولي سکیل لیاوټ د مکمل کمپیوټر سایز که لیکنه ده که هره برخه ده دا بیا فقط سکرین که دلته موږ په همدې ځایونو کې کلیک وکړو تاسو ګورئ دلته زموږ خپله ریکمنډډ حالت چې دی د سکرین 960 او 1080 دغه دی او د نوره بیا ټول مثال عین د سکرین سایز نه مثال د سره موافق نه دي خو که تاسو غواړئ بیا هم دا اپلای کولی شئ ځکه په دې کلیک وکړم تاسو ګورئ سکرین څومره کم څیری شي دلته مثال څنګې ته تورې هغه پیدا شو فټ دی خو زه نه غواړم دلته فورورډ کلیک کوم بیا مثال دلته نور حالتونه هم تاسو کتلی شئ ګورئ په همدې که زه کلیک وکړم بیخي کم څیری شه سکرین یې نو که تاسو غواړئ چې سکرین په همدې ترتیب هم برابر کړئ نو بیا تاسو په سکرین کې تغییر ولئ راوستلی شئ دلته هم ریکمنډډ ته مو بیا فهم وي ریکمنډډ یې خپل حالت دی کیدای شي دا هم ستاسو په کمپیوټرو کې تغییر ولري د سکرین په اساس د سایز د سکرین سایز په اساس ښه همدې څخه وروسته بل مهم یو اپشن
چې هغه دلته ډسپلی اورینټیشن دی لینډسکیپ روټیټ او مثال لینډسکیپ داسې ده نوره ښه د همدې سره بیا سکرین تاویږي یعنې مثال سکرین هم لیفټ مثال رایټ اپ ډاون لاندې باندې ځکه دلته په یوه کلیک وکړم مثال روټیټ تاسو ګورئ سکرین سرچپه شو مکمل د کمپیوټر خو زه دا بیا مثال غواړم چې نه غواړم په همدې ترتیب چې دغه زه سیټ کړم ښه دلته راځم مثال په همدې نه زه کلیک کوم په دې ریورټ نه بیرته ګرځوم په بعضو وختونو کې تاسو د همدې مشکل سره هم مخامخ کیږئ تاسو نه چې څوک دا سټرایي وکړي ستاسو نه سکرین روټیټ کړي نو د همدې بیا همدا ځانګړی علت وي چې مثال ستاسو نه مثال همدا اپشن دوی دا رقم ته کړی وي دلته یا روټیټ لګولی یا مثال لینډسکیپ یا بل کوم اپشن لګولی وي چې هر طرف ته وختې وي نو تاسو بیا همدې ځای ته ځئ په وینډوز 11 کې دلته همدا اپشن چې ده د چې کله تاسو دا اپ کوئ بیا ستاسو سکرین چې دی هغه تویږي خو اوس د روټیشن د سکرین چې دی هغه بند دی نه تویږي خو نه فکرم دا به چې په نورو وینډوګانو کې په اکثره کې نه وي زما کمپیوټر خپله ټچ سکرین لري بیا په داسې کمپیوټر کې په بعضې کې وي ټچ سکرین په وله کې خو ستاسو کمپیوټر که ټچ سکرین ونه لري امکان د ولري چې دا اپشن تاسو ته در نه کړي خو زما په کمپیوټر کې شته دغه دلته کله چې دا اپشن لګېدلی وي آن وي بیا سکرین نه توي خو کله چې دا اپ شي یعنې بیا سکرین دا وړتیا لري چې مثال یې دلته تاسو کمپیوټر اړوئ تووئ امکان د ولري چې سکرین یې هم روټیټ شي نو همدغه هغه مهم سیټینګ و د ډسپلی په برخه کې راڅه خاص څه نشته لاندې دغه بیا د منیټور او مثال یا د هغه سره تړاو لري چې کوم وایرلیس سکرین تاسو د کمپیوټر سره وصل کړی په وایرلیس ډول یا په کیبلي ډول کوم منیټور یا مربوط دي نو همدا د ډسپلی سیټینګ و هغه مهم اپشن وي هم د رڼا تتولو هم د مثال سایز د کمپیوټر سیستم او بل دې څخه علاوه د سکرین اورینټیشن روټیټ کول د سکرین سایز کوچنی کول نو خدای دې وکړي چې پوه شوي یاست نو ویډیو ته حتما لایک ورکوئ که درمن لیدونکو په دې چې خفه هم نشئ که نوي وي څوک چینل هم سبسکرایب کوئ انشاءالله په آینده کې نوره هم زموږ په چینل نه مهمې ویډیوګانې اپلوډیږي وخت نو وخت نو تاسو یې په قد تعقیب وساتئ پیل هلن ښه وخت ټولو قدرمن لیدونکو ته په خدای مې سپارلی یاست